څنګه خپل پیشن پروفیشن جوړولی شو؟ ګوره زما بچی چې لومبۍ خبره خدا چې تاسو به خپل پیشن معلوم کې او د هغه پیشن معلومولو نه وروستو د خپل ژوند چې کوم مقصد دی هغې سره به الاین کې او د هغې نه به وروستو تاسو به خپل ځان له لانګ ټرم ویژن جوړ کې او د هغې ویژن جوړولو نه وروستو به بیا سټریټجیز جوړ کې. سټریټجیز ته په اسانه الفاظو کې سایمن سینک هاو ویلی دي، یعنې هغه پروسیجرز او هغه پروسیسز او هغه سټیپس چې ستاسو ویژن اړخ ته بوزي او رسوي، هغه ستاسو دپاره سټریټجیز دي. نو که چېرې تاسو دا ټول سټیپس فالو کې نو تاسو خپل پیشن پروفیشن بالکل جوړولی شئ. نو سر د دې لپاره خو پیسې پکار دي، نو موږ سره خو پیسې نشته. شاباس بچې شاباس، ډېر زبردست سوال دی وکړه بچې. لومبۍ به داسې کار وکړئ چې د خپل رب نه به غواړئ. او دویمه خبر دا چې تاسو به تقوا اختیار کړئ. الله رب العزت فرمایي په قرآن مجید کې ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. او چا چې تقوا اختیار کړه نو الله رب العزت به هغه ته ضرور نه ضرور لاره راوکاږي. تاسو به خدای پاک ضرور لاره راوکاږي. نو دا پیسې او دا وسایل دا ټول په رزق کې راځي. نو الله رب العزت به تاسو لم د هغه ځای نه د پیسو بندوبست وکړي چې ستاسو په وهم و ګمان کې به هم نه. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.